له شک پرته الله تعالی له مؤمنانو سره دی. د امریکا داړې د دغې سپېڅلې خاورې د اصیلو بچیانو په لاسونو ورماتې کړې. هغه ورځې هم تېرې شوې چې موږ د امریکایانو د کلسټر بمونو او B-52 بمونو لاندې آرام خوب نه لره. هرې خوا د یا الله غږونه وو او د الله دربار ته لاسونه اوچت وو. له هر جومات او منبر نه د امریکا ضد شعار بدرګه کېده، تر دې چې الله تعالی د مظلوم ملت دعاوې قبول کړې او خپلواکي یې بیرته یاده کړه. ملت بیرته خپلو اصلي بچیانو ته په لاس ورغی. د انګلستان او روسیې له بریدونو وروسته د امریکایانو یرغل راښیي چې د اسلام دښمنان هیڅ وخت هم لاس تر زنې ناست نه دي او اسلام او مسلمانانو ته تل په کمین کې ناست وي. پر مسلمانانو ده چې د غرب فرهنګي، اقتصادي او فکري بریدونو څخه د مخنیوي په پار مخکې له مخکې لاس په کار شي. د امریکا لویې ماتې راوښوده چې اصلي بریا د پرمختللیو وسلو، ټکنالوژۍ او تخنیک له لارې نه ترلاسه کیږي، بلکې د الله تعالی پر ذات باندې توکل او الهي اوامرو ته غاړه ایښودل کولی شي چې د کفر هستې او مراکز په پوره معنا له منځه یوسي. د جمهوریت له سقوط او ماتې نه مو زده کړل چې د نظام پایښت یوازې د الله تعالی د اوامرو تطبیق او تنفیذ تضمینولی شي. چیرته چې د الله تعالی اوامر تطبیق نشي، هغه نظام پایښت نه لري. له شک پرته چې د نظامونو دوام د الله تعالی د احکامو له پلي کولو سره نږدې اړیکې لري. د جمهوریت له ماتې زده کوو، الله تعالی به د هغو خلکو نظامونو مرسته ونه کړي چې د الله پر ځای د غیر الله احکامو ته ترجیح ورکوي. د اسلامي امارت بریاو راوښوده چې د مقصود د ترلاسه کولو لپاره